السلام علیکم. احمد آفیشل یوټیوب چینل او فیسبوک باندې ته په خیر راغلی. دوستانو نن د افروال په اړه په لسګونو پوسټونه شوي چې ما ته هم په واتساپ باندې ډیر زیات میسیجونه شوي. ما خپل کوشش مطابق ځینو ته جوابونه هم ورکړل، کم چې پاتې دي دوی دې نه خفه کیږي او دغه ترڅنګ فیسبوک باندې هم ځینې کسانو کمنټونه کړي. دوی دا پوښتلي چې آیا اوس په حقیقت کې افروال ختم شو، موږ بغیر د افروال څخه کولی شو چې امارات ته بیرته راشو. که څه هم دغې په اړه ماته نن 11 بجې معلومات را رسېدلي وو، خو تر اوسه پورې ما د دې له وجې وځنډول چې زه دقیق معلومات ترلاسه کړم. نو راځئ چې دغه واړو معلوماتو څخه ځنونه په ګډه سره خبرې کړو او هیله مې دا ده چې تاسو د ویډیو خپلو واړو ملګرو سره شریکه کړئ تر څو ستاسو په ذریعه دوی ته دغه معلومات ورسیږي. د ویډیو اریانا ټراول سپانسر کړې ده چې کوم تاسو ترې افغانستان پاکستان سربیره واړې دنیا ټیکټونه په مناسب قیمت ترلاسه کولی شئ. ورسره د اماراتو ویزټ ویزې، د نورو ملکونو ویزټ ویزې، عمرې پیکیجونه، هوټل بوکینګ، د اماراتو سیل، بلې ډېر ښه خدمات چې تاسو هر ځای کې موجود وي د دوی څخه ټیکټ اخیستی شئ. کله مو چې ټیکټ واخیستو هغې نه پس د دوی اکاونټ ته پیسې ولیږئ. دفتر یې په دیره دوبۍ کې دی. د کوم اډرس چې تاسو ته ښکاري د دې له لارې تاسو کولی شئ چې د دوی دفتر ته ورشئ او د کومې واتساپ شمېرې چې تاسو په سکرین باندې ښکاري د دې له لارې تاسو د دوی سره تماس نیولی شئ. اول خو زه واړو همکارو ټراول ایجنسي څخه د زړه له کومې مننه کوم، خاص کر اریانا ټراولز، ورسره الزین ټراولز، دغه یې ترڅنګ نیو سادي او دبی انټرنیشنل ټراولز، دغه یې ترڅنګ نور هم ټراول ایجنسیز دي چې هر یو نامه اخیستل دلته وخت نیسي. نو زه د دوی واړو څخه د زړه له کومې مننه کوم چې دوی هر معلومات ما سره په وخت شریک کوي. خرابه شو خپلې موضوع ته چې آیا په حقیقت کې اوس اپروول ته ضرورت نشته، موږ بغیر د اپروول څخه کولی شو چې امارات ته بیرته راشو. دوستانو لکه څنګه چې ما تاسو ته مخکې ویل چې د دغې په اړه خبر ما ته نن 11 بجې خواوشا رسېدلی و چې اوس بغیر د اپروول څخه کسان کولی شي چې امارات ته راشي. خو تر اوسه پورې ما ویډیو په دې وځنډوله تر څو زه دقیق معلومات را پیدا کړم چې ما څومره پلټنه وکړه د بیلو بیلو ایجنسۍ څخه چې ما کوم معلومات ترلاسه کړل او دغې سره سره ما چې څومره سوشل میډیا چیک کړه او ورسره ځینې ویبسایټونه چې ما چیک کړل، نو زه اوس دې نتیجې ته ورسېدم چې اوس بغیر د اپروول څخه تاسو کولی شئ چې امارات ته بیرته راشئ. دغه خبره د اپلای دوبۍ کسانو ماته کنفرم کړه چې اوس بغیر د اپروول څخه کسان کولی شي چې امارات ته بیرته راشي. خو په دې کې صرف هغه کسان کولی شي کوم چا چې ویزې ویلیډ وي، مطلب دا چې هغه باندې 6 میاشتې وخت نه وي تیر شوی او ورسره د دوی ویزې ختمې نه وي، نو دغه کسان کولی شي چې بغیر د اپروول څخه امارات ته بیرته راشي. او که د پاکستان ایرلاینز خبره مونږ وکړو، نو پی آی ایر بلو هم کنفرم کړي ده چې اوس بغیر د اپروول څخه کسان کولی شي چې امارات ته بیرته راشي. خو دوی سره به د کرونا وایرس ټیسټ سرټیفیکیټ لازمي موجود وي، کوم چې پاکستان کې د 44 لیب څخه کیږي او په افغانستان کې تقریبا 4 لیبرټري دي چې د دې څخه به تاسو خپل کووډ-19 یا کرونا وایرس ټیسټ کوئ او فکر مو وي چې 9 غنټو څخه زیات وخت نه وي تیر شوی. که چېرې کوم ټیسټ باندې 9 غنټو څخه زیات وخت تیر شوی وو، نو خو کسانو ته به هلته اجازه نه ورکوي کیږي. دلته به د هغو کسانو خبره وکړم کوم چا چې ویزې ختمې شوي دي او یا د دوی 6 میاشتې وخت پوره شوی دی، نو دغه کسان دې بالکل نه ورخطا کیږي، ولې چې میاشت مخکې د دوی لپاره جوازاتو اعلان کړی وو چې هغه کسان کم څوک چې وطن کې بند پاتې دي، دوی ویزې ختمې دي او 6 میاشتې د چوټۍ وخت پوره شوی دی. نو چې کلم نرمل پروازونه شروع شي د دې کسانو لپاره به موږ اعلان وکړو چې تر دې تاریخه پورې تاسو خپل ځنونه راورسوئ. نو کم څوک چې وطن کې دي او د دوی ویزې ختمې دي یا 6 میاشتې وخت پوره شوی دی، نو تاسو بالکل مه ورخطا کیږئ. انشاءالله چې ډېر ژر به ستاسو لپاره اعلان هم وشي. دلته ما سره یو پوښتنه پیدا شوې ده چې د 13 شپېرې هیڅې اپروول ورکول شروع شوي دي چې که چېرې اماراتو حکومت اپروول ختمول، نو دوی ولې اپروول ورکول شروع کړل؟ د څه وجه ده چې دوی یو طرف ته وایي چې هغه کسان چې کوم وطن کې بربادي دي هغه بغیر د اپروول څخه کولی شي چې امارات ته بیرته راشي، او د هغې ترڅنګ کم کسان چې وطن کې بربادي دي هغوی لپاره چې کوم رجسټریشن یاد کړی و چې دوی به رجسټریشن کوي او هغې نه پس به دوی ته اپروول ورکوی کیږي، نو اوس هم د اپروول ورکولو لړۍ هم شروع شوې ده. خیر په هر حال که کم بدلونونه په دې کې راغلل، تاسو احمد آفیشل یوټیوب چینل او فیسبوک پاڼه تعقیبوئ، انشاءالله چې زه به د دې له لارې درته خپروم. دلته دا خبره تاسو یو ځل بیا واورئ چې اوس ځینې هوایي شرکتونو کمپنیو اعلان کړی دی چې کم کسان وطن کې بند پاتې دي دوی کولی شي چې امارات ته بیرته راشي. خو په دې کې به هغو کسانو ته اجازه نه ورکوی کیږي کم چا چې وطن کې 6 میاشتو څخه زیات وخت تیر شوی او یا د دوی ویزې ختمې شوي دي. که څه هم دغې په اړه اماراتو حکومت کوم څه نه دي ویلي، خو پلای دوبۍ دغه کنفرم کړي چې اوس بغیر د اپروول څخه کسان کولی شي چې امارات ته راشي.
نو کم کسان چې وطن کې بند پاتې دي کوشش وکړئ چې امارات ته بیرته لاړ شئ. اسینه که بیا قانون بدل شنو بیا به پاتې وي. ستاسو څخه مې غوښتنه دا ده چې بغیر د ذمہوارۍ څخه ټیکټ مه اخلئ. کوم ایجنسۍ څخه چې ټیکټ اخلئ هغو ته وایئ چې تاسو د دې ذمہوارۍ چې مونږ ته به بغیر د اپروول څخه اجازه راکوی کیږي نو هغې نه پس تاسو ټیکټ واخلئ. نور که کوم نوي معلومات دغې په اړه راتلل نو تاسو احمد آفیشل یوټیوب چینل او فیسبوک پاڼه تعقیبوئ. انشاءالله زه به کوشش کوم چې تاسو ته په وخت ورسوم او د هغې ترڅنګ ستاسو څخه مې هیله دا ده چې د ویډیو خپلو واړو ملګرو سره شریکه کړئ ترڅو ستاسو په ذریعه دوی ته دغه معلومات ورسیږي. نور که چیرې احمد آفیشل یوټیوب چینل ته نه وئ دا د ضرور سبسکرایب کړئ او که احمد آفیشل فیسبوک پاڼې ته نه وئ نو دا ضرور در سره لایک کړئ. د ویډیو اریانا ټراول سپانسر کړې ده چې کم تاسو ترې افغانستان پاکستان سربیره واړې دنیا ټیکټونه په مناسب قیمت ترلاسه کولی شئ. ورسره د اماراتو ویزټ ویزې د نورو ملکونو ویزټ ویزې عمرې پیکیجونه هوټل بوکینګ د اماراتو سیل بلې ډېر ښه خدمات چې تاسو هر ځای کې موجود وئ د دوی څخه ټیکټ اخیستی شئ. کله مو چې ټیکټ واخیستو هغې نه پس د دوی اکاونټ ته پیسې ولیږئ. دفتر یې په ډېره دوبۍ کې دی. د کوم ایډرس چې تاسو ته ښکاري د دې له لارې تاسو کولی شئ چې د دوی دفتر ته ورشئ او د کومې وټساپ شمېرې چې تاسو په سکرین باندې ښکاري د دې له لارې تاسو د دوی سره تماس نیولی شئ.